آیت نمبر 42 صفحہ نمبر 205 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي د نوح علیہ السلام په قوم باندې چې کله الله رب العالمین عذاب راوستو د هغې تذکره الله رب العالمین پرونی آیتونو کې هم کړ ده او نن آیتونو کې هم الله رب العالمین د هغې تذکره کوي. پرونی آیتونو کې الله رب العالمین د دې خبرې تذکره وکړه چې هر کله د الله رب العالمین فیصله راغله او تنور په خوټ کېدو شو نو نوح علیه السلام ته د دې نه ویلی شو چې لهذا ته د ځان سره هر جوړه یعنی نر او ماده هغه د ځان سره سواره که او خپل اهل و عیال هم د ځان سره په دې کشتۍ کې سور که مګر هغه اهل و عیال نه چې په هغوی باندې د الله رب العالمین فیصله ثابت شوې ده چې هغه ستا زوی او ستا بیبي ده او چا چې ایمان راوړ دی نو هغه هم د ځان سره کشتۍ ته وخېژوه او بیا الله رب العالمین فرمیل چې په نوح علیه السلام باندې ایمان نه راوړی مګر ډېر کم خلکو راوړی. نوح علیه السلام چې کله کشتۍ ته وخته نو دعا یې وکړه چې د الله رب العالمین په نوم باندې د دې کشتۍ روانېدل دي او د الله رب العالمین په قدرت او په نوم به د دې ودرېدل وي او یقینا زما رب چې دی نو هغه بخشش کوونکی مهربانه ذات دی. په دې نننی آیتونو کې چې کله په کشتۍ کې نوح علیه السلام موجود او سیلاب راغی عملی طور باندې نو د ده زوی په کناره باندې ولاړ هغه کشتۍ ته نه راختو او چالاکو ځکه د نبي په کور کې رالوی شوي و چې د نیک انسان زوی او اولاد چې دی نو هغه بېلارې شي نو هغه بیا په بېلاریتوب کې هغه بیا یو انتها ته رسېږي. نو نوح علیه السلام ورته وی چې بچیا د کشتۍ ته راوخېږه نو هغه ورته په جواب کې ووی چې لهذا زه به یو غر ته وخېږم او غر به ما د دې سیلاب نه بچ کړي. نوح علیه السلام ورته وی چې نه دا د الله رب العالمین فیصله ده او نن ورځ به هغه څوک بچ کېږي چې په چا باندې الله رب العالمین خصوصي رحم او مهرباني وکړي. دا مکالمه د نوح علیه السلام او د زوی په منځ کې روانه وه چې اچانک یو چپه د نوح علیه السلام او د زوی په منځ کې هغه حایله شوه او د دغه چپې په بنیاد باندې الله رب العالمین د نوح علیه السلام زوی هغه د غرقېدو سره مخامخ کړو. بیا په دې کې دا خبر هم ده چې کله ناکله انسان ووایي چې یاره زه د بل د وجې نه به زه ګمراه کېږم یا د بل د وجې نه به ماته نجات میلاویږي. د اسلام اصول دا دی چې انسان الله رب العالمین عقل ورکړی دی او هر چاله پوره عقل ورکړی دی او هر انسان ته الله رب العالمین شعور ورکړی دی. لکه څنګه چې عام طور باندې پښتو کې مونږ وایو چې یو انسان د بل انسان په قبر کې نه سملي نو دغه شان یو انسان به د بل انسان په جرم کې هم نه رانیولی کېږي. قرآن کریم دا اصول ذکر کړي دي چې ولا تزر وازرة وزر اخرى چې د یو انسان بوج به بل انسان هغه به نه اوچتوي او دغه شان د یو انسان په بنیاد باندې نور انسانانو ته نجات هم نشي ورکېدی. البته د دې نه دوه خلک مستثنا دي. یو هغه خلک دي چې هغوی د نورو خلکو دپاره د ګمراهۍ سبب وګرځي د ګمراهۍ اډې کولاو کي د ګمراهۍ لارې هغه کولاو کي د ګمراهۍ باعث وګرځي نو الله رب العالمین به په دې صورت کې هغه ګمراه شوي خلکو ته هم سزا ورکوي او ګمراه کوونکو ته هم الله رب العالمین سزا ورکوي. بل طرف ته هغه نیکان خلق دی چې په خپل هم نیکان خلق دي نور خلق هم په نیکۍ باندې روان کړي دي نو الله رب العالمین به دغه نیکۍ باندې چې کم خلق روان دي دیو له هم الله رب العالمین پوره اجر ورکوي او کم خلق چې دیو روان کړي دي روانونکي دي نو هغوی له هم الله رب العالمین اجر ورکوي. ځکه قرآن کریم دا اصول ذکر کړي دي چې انسان الله رب العالمین ته وړاندې شي نو د شاته خامخه اثرات پریدي. په سوره یاسین کې الله رب العالمین دا غي تذکرہ کړی ده نو گویا کې انسان د مرګ سره د انسان عملنامه غو مکمل طور باندې بندي نه
دا عملنامه کولاوي. یو حدیث مخکې ذکر شوی و چې کله انسان مړ شي نو نیک انسان دی د عملنامه نیک دروازې 3 دروازې هغه کولاوي. یوه دروازه داره چې ولد صالح یدعو له، نیک اولاد پرېښی دی څومره چې د نیکۍ کار کوي او د ده دپاره دعاګانې کوي یا نیکي کار په خپله دا هم والدینو ته ثواب رسیږي په دې سره او اجر ورته میلاویږي. یا صدقه جاریه، یو صدقه جاریه ده، داسې یو کار دی کړی دی چې ستا د مرګ نه پس خلک د هغې نه فایده اوچتوي. جومات جوړ کړی دی، مدرسه جوړه کړې ده وغیره، لاره جوړه کړې ده، د اوبو کویه کنستلی شوی دی. څومره خلک چې د هغې نه اوبه څښي نو دومره به الله رب العالمین تعالی اجر درکړي. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې علم ينتفع به، علم دې پرېښی دی، شاګردان دې پیدا کړ دي، شعور دې معاشرې له ورکړ دی. څومره خلک چې دغه شعور نه پیدا اوچتوي نو تا ته به اجر میلاویږي. د دې په مقابله کې که انسان بد اثرات پرېښي، د ګمراهۍ یو سلسلې پرېښې ده، ګمراه اولاد یې پرېښی دی، یا خلک یې بېلاره کړی دی، یا د خلکو حقوق یې غصب کړي دي، تر څو پورې چې دا حق د نه ورکړی نو الله رب العالمین بدله سزا ورکړي. او څوک چې د ده د وجې نه پردی حق استعمالی نو هغه له هم سزا میلاویږي. خو دا چا چې دا حق عملی طور باندې اغستی دی نو هغه ته هم الله رب العالمین سزا ورکوي. عام طور باندې کله ناکله خلک په دې خبره باندې ځان خلاص کړي چې یاره دا مال ما ته پته ده، دا پټۍ یا دا پوله یا دا کنډر شو، پلاټ وغیره شو، ما ته پته ده چې دا مې د پلار نه و، خو پلار مې په زور باندې اغستی یا په بل څه طریقې اغستی، اوس زما ملکیت ته راغلی دي نو زما نه به الله تعالی تپوس نه کوي، نه ستا نه به هم الله تعالی تپوس کوي او د پلار نه به هم الله تعالی تپوس کوي. نو دغه دواړه اثرات چې دی نو هغه انسان پرېږدي. دلته که موږ وګورو د انبیا کرامو په دې سیرت کې او د دوی په دې عمل کې یو نمونه موجود ده. ګوره نوح علیه السلام په خپله پیغمبر دی او د نوح علیه السلام په صفاتو کې راځي چې نوح نجی الله، چې د الله رب العالمین سره به سرګوشي کوله. خو د دې باوجود چې کله د نوح علیه السلام بیبي په دین باندې نه ده، بچی په دین باندې نه دی، نو د نوح علیه السلام هغه پیغمبري او د نوح علیه السلام هغه نږدې تعلق د الله رب العالمین سره هغه دیو ته هېڅ پیدا نه ورکړي. دغه شان چې انسان کلک مؤمن وي نو د ده په آسیه وګورو موږ رضی الله تعالی عنها د فرعون په نکاح کې ناسته ده، او چې ایمان راوړی دی نو الله رب العالمین د هغې د ایمان حفاظت هم کړ دی او د هغې مثالي ایمان الله رب العالمین په قرآن کریم کې هم ذکر کړی دی. نو دغه شان که انسان په دغه غلط فهمۍ کې چې یاره زه د بل د وجې نه ګمراه کېږم نو زه به الله رب العالمین ته به دې جواب ورکړي، نو دا به د انسان غلط فهمي وي. دا غټه ګمراهي هم دغه ده چې د کې شعور نه راځي. او که یو انسان په دغه غلط فهمۍ کې چې یاره زما د ښه نسب سره تعلق دی یا د ښه انسانانو سره مې تعلق دی، د هغه په وجه باندې ما ته سفارش او نجات میلاو شي، نو دا هم د انسان غلط فهمي ده. دا دواړه غلط فهمۍ الله رب العالمین په دې قرآن کریم کې لرې کړي دي. دغه شان د نوح علیه السلام په واقع کې دا خبره مخې ته کېښودل پکار دي چې کله ناکله موږ په دې امید باندې چې یاره اوس ځواني ده یا 50-60 سال عمر دی، مزید 10 کاله یا 20 کاله مزید عمر شته نو بس عمل به شروع کړو، نو دا ډیر عمر چې دی د انسان دپاره نجات دهنده نشي ګرځېدی. که ګرځېدی نو د نوح علیه السلام قوم له الله رب العالمین په سوونه عمرونه ورکړو، خو چې د هدایت دروازه هغوی په ځان باندې نه کوله وهله نو الله رب العالمین پې بنده وساتله. وهي تجري بهم، او دا کشتۍ روانه وه په دیو سره فی موجن په داسې چپو کې کل جبال چې په شان د غرونو وي، داسې چپې الله رب العالمین را پیدا کړي. ونادا او آواز وکړو نوح ابنه، نوح علیه السلام خپل زوی کنعان ته، وکانا او و دا کنعان فی معزل په یو کناره باندې ولاړو، سایډ ته ولاړو. نوح علیه السلام ورته سوي یا بنیه ای بچیا ارکب معنا ته زموږ سره سور شه، د کشتۍ ته راوخیږه، ولا تکن مع الکافرین او ته مه کېږه د کافرانو سره چې هلاک شي. قال سآوي، دا اوس دلته مفسرینو یو خبره لیکله چې نوح علیه السلام ولې ووی د زوی ته، نو یو خبره بعضې مفسرینو دا لیکله چې نوح علیه السلام ته د خپل زوی د کفر پته نه وه، او دا خبره کمزورې ځکه ده چې هر پلار ته د بچي کردار هم معلوم وي او د بچي عمل ورته معلوم وي، او بیا دا کفر او اسلام داسې دی چې دا د پټېدو څیز نه دی.
خو البته یو غلط فهمي موجود و چې په خپل نوح علیه السلام دا غي تذکره کړې ده چې الله رب العالمین ورته ویلي چې تخپل اهل او عیالم په دې کشته کې سور کا. نوح علیه السلام صرف د اهلکه د وجنه د خپل زوی را مخاطب کو چې تم زما د اهل نه نوروخېجه که تر اوسه پورې د ایمان نه دی راوړ نو کې دې شي بس به ایمان راوړي. قال سآوي نؤوي دی بچی چې سآوي عن قریب زب پناه واخلم الى جبل یو غرت یعصمنی من الماء چې بچ بکی مال را د اوبونه. نو قال نوح علیه السلام ورته وی لا عاصم اليوم نن ورځ بچ کېدل نشته من امر الله د الله تعالی د فیصلې او د عذاب نه الا من رحم مگر هغه څوک به بچ کېږي چې بچا باندې الله رب العالمین رحم کړی وي. وحال بینهما الموج او رکاوټ او حائل شو د دې دواړو په منځ کې الموج هغه چپا فکان من المغرقین وګرځېد د کنعان د غرقېدونکو نه او ډوبېدونکو نه. وقیل اویل شو د الله رب العالمین د طرف نه یا ارض ابلعی ازمک خپل د اوبه راکاږه ځان ته یا ارض ابلعی ماءک ازمک خپل د اوبه ځان ته راکاږه ویا سماء اقنعی او ای اسمان خپل د اوبه ودروه. د ځمکې نه الله رب العالمین برابر سیره کړی وي اسمان ته الله رب العالمین حکم کړو چې د اوبه در کې څومره موجود دی نو دا راتوی کا. وغیظ الماء او بکمې شوې اوبه الله رب العالمین وچې کړې. وقضی الامر او فیصله د الله رب العالمین تمام شوه. واستوت علی الجودی او کشتی په جودي غر باندې ودرېده. نن سبا هم د هغې اثرات او نشانات شته په جودي غر باندې. وقیل اویل شو یو فطری آواز شو یا د الله رب العالمین د طرف نه آواز شو یا جبریل چغه وکړه چې بعدا للقوم الظالمین چې هلاکت دی د هغه قوم د پاره چې هغه ظالمان دي. دې ځای پورې الله رب العالمین د عذاب تذکره کړې ده. بیا نوح علیه السلام د دې نه پس د زوی متعلق یو خبره الله رب العالمین ته کړ ده او د هغې جواب ورته بیا الله رب العالمین ورکړی ده. وهي تجري او روانه شوه دا کشتۍ بهم په نوح علیه السلام او د په ملګرو سره فی موجن په داسې چپو کې کل جبال چې په شان د غرونو وي. ونادا او आवाज کو نوح ابنه نوح علیه السلام خپل زوی ته وکانه فی معزل او هغه ولاړو په یو کناره باندې. نوح علیه السلام ورته وی یا بنیا ای بچیا ارکب معنا تصور شه زمون سره په دې کشتۍ کې ولا تکن او تمکیږه مع الکافرین د کافرانو سره. قال نو کنعان ورته وی زوی ورته وی سآوي عن قریب زب پناه واخلم الى جبل یو غرت یعصمنی چې بچ بکی مال را من الماء دغه سیلاب نه. قال نوح علیه السلام ورته وی لا عاصم اليوم نن ورځ بچ کېدل نشته من امر الله د الله تعالی د فیصلې نه الا من رحم مگر بچ کېږي به هغه څوک چې الله رب العالمین په خصوصي رحم وکړي. وحال بینهما الموج او حائل شو د دې دواړو په منځ کې هغه چپا فکان من المغرقین نو ګرځېد د نوح علیه السلام زوی د ډوبېدونکو نه. وقیل اویل شو د الله رب العالمین د طرف نه یا ارض ابلعی ماءک ازمک خپل د اوبه دا راکاږه ځان ته ویا سماء اقلعی او ای اسمان د اوبه ځان ته وچې کا او اوبه هغه بندې کا. وغیظ الماء او بکمې شوې یعنې وچې شوې. وقضی الامر فیصله شوه د عذاب د الله رب العالمین د طرف نه. واستوت علی الجودی او کشتۍ ودرېده په جودي غر باندې. وقیل او اعلان شو د جبریل امین د طرف نه یا د الله رب العالمین د طرف